السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله سبحانه وتعالی د دې کائنات تخلیق ډیر په ناشنا ډیزاین سره کړی دی. د وخت په تیریدلو سره انسان چې په دې کائنات کې یا په دې کې موجود مخلوقاتو کې سوچ شروع کی نو د مخ ته بهر قدم سره داسې سره راځي چې غدي ډیر حیرانې. کائنات په دې کې موجود ټول مخلوقات بهشکه د الله سبحانه وتعالی په امر سره وجود تراغلي دي. په دې کائنات کې موجود هر طاقتور سیز د الله سبحانه وتعالی مخامخ ذلیل او عاجز دی. دغه ذات چې څنګه وغواړي نو په دې کې تصرف کولای شي. کله چې الله سبحانه وتعالی د مخلوق په مرګ باندې امر وکړي بیا د بل چا مجال هم نشته چې غری د الله مخامخ بدمعشي سفارش وکړي. د دې هر څه ابتدا الله سبحانه وتعالی کړی ده او د دې انتها به هم یو ورځ د دغه ذات په امر سره کیږي. چونکې په دې کائنات کې انسان یو معزز مخلوق دی. دیو جن الله سبحانه وتعالی د هدایت لپاره مسلسل د دنیا د پیغمبران را لېږلي دي او د ټول اخري پیغمبري پکې محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم راولېګو. چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان ته را لېږل شوی اخري پیغمبر وو. دیو جن الله سبحانه وتعالی د پیغمبر په ذریعہ سره انسانان ته هغه څه بیان کړل د کوم چې د ضرورت د الله رسول دغه احکامات انسانانو ته وړاندې کړل. په دې احکاماتو کې یو د قیامت انسان ته دا بیان شو چې د خپل سترګو سره څه هم مشاهده کی په دې کائنات کې یو ورځ به داسې راځي چې په دې کې به هر څه فنا شي، دا هر څه به ختم شي او دوی به د خپل جزا او سزا لپاره د الله په عدالت کې پیښ شي. چونکه قیامت یو عظیم هیبت دی او درنه خبره د انسان لپاره. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته د علامات نخي بیان کړي او دوی فرمایل چې کله هم د دې علامات ظهور وشي نو دا به د قیامت د نږدېوالي لپاره علامه وي. صحیح بخاری کې یو حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قیامت نږدې به خلکو کې علم ورک شي، جهل به عام شي، زنا، شراب خوري او فحاشي به زیات شي، زنانه په تعداد کې سیوا شي، تر دې چې د یو سړي په مقابل کې به 50 زنانه موجود وي. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې قیامت نږدې به سړو تعداد کم شي. کومګو تاسو سوچ وکړو نو معلومیږي چې دا ډیره لویه پیشنګوي ده. نن سبا دې باره کې میډیکل ریسرچ شوی دی او هغه کې دا ریپورت شایع شوی دی چې د وخت په تیریدلو سره همیشه د سړو په آبادی کې کمی راغلی دی او راځي. خاص کر ولنې جنگ عظیم کې کله چې دا جنگ وشو نو په دې کې 2 کروڑ پورې خلک وژل شوي وو. په دې کې 1 کروڑ فوجیان وو یعنی نارینه او باقي 1 کروڑ عوام خلک وو چې باقي کې نارینه او زنانه دواړه شامل وي. دغه شان دویم جنگ عظیم کې هم ډیر وینه توی شوی وو. تقریبا 9 کروڑ پورې خلک په دې جنگ کې وژل شوي وو او ظاهره خبره ده چې په دې کې ډیر تعداد د سړو. د دې 2 غټو جنگونو نه بعد په یورپ کې د نارینه تعداد ډیر کم شو، زنانه په تعداد کې سیوا شوې، تر دې چې د هر یو سړو په مقابل کې 100 زنانه موجود وي. دا د هغه وخت ډیر لوی مشکل و چې یورپ والا دې سره مخامخ شوي وو. لیکن بیا د دې وروسته ورو سړي دوباره په تعداد کې سیوا شو او د مخکنی په نسبت باندې حالات ډیر بدل شو. زنانه چې په تعداد کې سیوا دي نو د دې څو وجوهات دي. اولنې وجه خدا ده چې زنانه ډېری پیدا کیږي په نسبت د نارینه باندې. دیمه وجه دا ده چې سړي ډېر مري او مخکې مري د زنانهونه. کله چې د خپل علاقې کې وګوري نو تاسو به ډېر عمر والا به زنانو کې میلاو شي په نسبت د سړو باندې. اوس راځو هغه میډیکل ریسرچ ته کوم چې دا قسم ریپورت شایع کړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې په سړو کې موجود وای کروموسوم کې مسلسل کمی جاری دی او دا سی بالکل ممکن ده چې وخت به داسې راشي چې باقي به دا بالکل ختم شي. وای کروموسوم وای سته نو وای کروموسوم د سړي په بدن کې موجود د نطفه هغه حصہ ده کوم چې د زنانه په رحم کې نارینه اولاد پیدا کیږي. د زنانه په بدن کې چې کوم نطفه ده نو هغه د XX په صورت کې ده او د سړي په بدن کې د XY په صورت کې ده. کله چې د زنانه په رحم کې XY راجم شي نو دین نارینه اولاد پیدا کیږي. ملګرو امید ده چې تاسو په دې خبره باندې پوه شوي یئ. اوس د میډیکل په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی چې دا وای کروموسوم مسلسل کمی طرف ته روان دی. کله چې انسان وجود ته راغلی دی نو د ایولوشن په ذریعه سره مسلسل دا کمیږي. اوس دې ته راځو چې آیا د دې خبره صحیح ده او کنه. نو ملګرو د دې خبره دومره صحیح ده چې دا وای کروموسوم کمیږي او د دې د وجې نه د نارینه تعداد کمیږي په نسبت د زنانو سره. لیکن د دې خبرې مطلب دا نه دی چې یو وخت کې به د نارینه پیدایش بالکل ختم شي. ځکه چې په دې حدیث کې د الله رسول دا نه دی فرمایلی چې سړی به بالکل ختم شي، بلکې دا فرمایلی دی چې سړی په تعداد کې کمیږي یعنی ختميږي بنه او د سلو د تعداد به دومره کم شي چې د هر یو سړي په مقابل کې به 50 زنانه وي. ناشنا خبره ده د ملګرو کوم خبره چې نه سبا ساينس په مشاهدي سره ثابتې دا خبره د الله رسول د نن 1400 کال مخکې خپل امت ته بیان کړی و. داسې زمانہ چې نه به کې دا رنګ ټیکنالوژي و او نه به کې داسې اعلی قسمه وسایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت لپاره صرف دا خبرون کافي د ملګرو. لیکن کوم خلک چې تعصب کوي کدا غي مخه ته چرته د دلایل انبار ولګولې شي نو بیا هم د خلک مطمئن کیږي نه. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو استقامت را نصیب کړي او د قیامت ورځ د غلوی hebat نه دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسو وساتي.